د پاکستان حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ سوله څنګه ناممکنه ده؟ اشرف غني داسې څوک ټاکلی و چې وطن یې برباد کړ. دا او ډېرې نورې مهمې پیښې او خبرونه د نو ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی به در سره دا خبر شریک کړم چې د سرچینو له مخې د پنجاب د ګجرات ضلعې د ظهرالله سټیډیم په بازار کې د یو شخصي هوټل په پخلنځي کې زوروره چاودنه شوې ده. چاودنه دومره زوروره وه چې د شاوخوا دوکانونو او ودانیو ښیښې یې ماتې کړې دي. پیښې سره سم پولیس او مرستندویه ادارې رسیدلي او د هوټل په پخلنځي کې کارکوونکي لس جوبل شوي کسان عزیز بهتي شهید هسپتال ته رسولي، چیرته چې د دوو ټپیانو حالت نازک ښودل کیږي. د ژغورنې چارواکي وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې چاودنه د ګازو د سلنډر له امله شوې او که د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو له امله. په سیمه کې ډیر زیات پولیس دي او د بمونو د شنډولو ډله هم راغوښتې ده. داسې ویل کیږي چې د دغه چاودنې په اړه څېړنې کیږي چې اصلي علت یې معلوم کړي. دوهم خبر هم له پاکستانه دا دی چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پاکستان د پوځ ویان بابر افتخار وایي د طالبانو غوښتنې ډېرې سترې وې، پوره کول یې زموږ د وس کار نه و. اوس به د پوځ لخوا پاکستانی طالبان د افغانستان او پاکستان په سرحد یا پوله کې سرکوب کیږي. نو ما ویل دې ته اوس خوشحاله شو که خفه؟ داسې نه ده چې ټلستان لخوا کومه نوې ډرامه پیلېږي. دریم خبر همدا چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي علي وزیر وکیل قادر خان په کور پاکستانی امنیتي ځواکونه ورغلي دي. نوموړي ویلي دي چې پاکستانی ځواکونه د شپې په 3 بجو د دوی کور ته ورغلي او د کور سامان یې ورته مات کړی. هغه وایي چې د هغه مشر زوی یې له ځان سره وړی او د کورنۍ نور غړي ځورولي دي. دی هم له پښتنو سره د پاکستانی پوځیانو نوی ځله. ارشاد نور په نوم یو فیسبوک پاڼې باندې لیکل شوي دي متفکر دغسې وطن پلورونکی مقرر کړی و چې وطن یې پرې برباد او اردو یې پرې ړنګه کړه. دغه خاین یو وخت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر او د همدې وزارت سیاسي مرستیال و، مګر کله چې جمهوریت سقوط شو نو په هماغه ورځ د ځان پاکستان ته ورسوه او شپه یې د جنرال حمید ګل د زوی عبدالله ګل سره وه. وروسته د پاکستان د پوځ او استخباراتو د مختلفو جنرالانو په کورونو وګرځېده تر څو د ملایانو په حکومت کې کومه وړه څوکۍ ترلاسه کړي. د په څېر وطن پلورونکو او جاسوسانو چې د افغانستان د دښمنانو لخوا افغان حکومت په لویو څوکیو کېنول شوي وو، په تېرو 20 کلونو کې د افغانستان د پرمختګ، د وطن د آبادۍ او د دښمن د نابودۍ مخه نیولې وه. دا هغه رزیلې څېرې دي چې پر مخونو یې پوستکي د افغانانو راکش کړي، مګر په حقیقت کې پنجابیان دي. داسې زرګونه پنجابي غلامان په تېرو 20 کلونو کې په افغان حکومت کې وردننه کړل شوي وو چې نتیجه یې د جمهوریت سقوط، د ملي ځواکونو سقوط، د افغانانو دربدرۍ او د وطن بربادۍ وه. ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. دا ډېر مهم موضوعات، پیښې او خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. د نورو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. ستاسو به دومره وخت ونه نیسي خو موږ ته به انرژي راکړي. تر بیا ښه وخت. الله مو مل شه.